عزیز و ارجمند سلام. امیدوارم که جور و صحتمند و سلامت باشید و لباس عافیت بتان داشته باشید. خوش آمدید عرض می‌کنم تمام شما بینندگان عزیز و ارجمند را به یک دیگر از چینل یوتیوب ویدیوی جدید چینل یوتیوب بندر میدیا. قربان قلندر شریفی است و مجری و گرداننده چینل یوتیوب بندر میدیا. امروز از پنجشنبه اول برج یک سال 1405 با قید ما در شهرک رهایشی عینومین قندهار هستیم. امروز هم سال نو است و هم عید کرده، عید ماه عید سعید فطر است. همه مردم برآمده به این فضای زیبا و دلنشین شهرک رهایشی عینومین با گلا. شما ببینید مردم اینجا عکس میگیره و بچهای خرد کالای عیدی و کالای نو را پوشیده است و آمده هر یک به شوق و شور و هیجان خود عید خود تجلیل میکنه. و همینچنین شما بیننده باشید در او قسمت که شما میبینید مردم آمده و در اینجا مردم آمده کلگی بچهای خرد و کلان عید تجلیل میکنه. و همچنین از طریق ویدیو خود و تمام شما بینندگان عزیز ارجمند سعید فطر را تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امیدوارم که قبول اطاعت و عبادت همه شما قرار گرفته باشه و ما و یعنی کامرگی آمدیم در اینجا عکاسی میکنم. خدا یار و مددگار. بینندگان عزیز و ارجمند، قسمی که ما قبلا برای شما ذکر کرده بودم، شهرک رهایشی عینومین روز عید است، اول سال 1405 است. این حال یک منظر دیگه برای شما نشان میدم که فواره هم حالا چالان شده، کلگی آمده در اینجا فواره رو میبینه و همینطور کم کم شلوغ مردم زیاد شده و هیجان بسیار همونطور زیاد داره. شما بیننده باشید و فوارای پایینه و این فوارای اینجا را همچنین این اندوال دیگه ما هم اینجا آمده تجربه سازا میکنه. اندوال چطور هستی؟ چطور؟ خوب بخیر. جان جور بخیر، سلامت، صحتمند بخیر هستی؟ جان جور بخیر، سلامت. چی کار میکنی؟ آتر میفروشم و پتو الماری و اونجا است. پتو الماری تسبیح بچه؟ تسبیح با 3.5 ساعت. چی هست تسبیح؟ سندلوس، مسولوس، کاراباو، هر چی دیگه به جیب ما. چی رقم اترو داری؟ اترو دا بخی رنگ دیگه. از چند روپه شروع میشه قیمتاش تا چند روپه است؟ از قیمتاش از شپر میکنم از 50 روپه بگی تا 1000 روپه لپر میکنم. از 50 روپه تا 1000 روپه. یعنی برای خودم چیزی پر کنه چند؟ به خود چندی والا پرو میکنم. فرق میکنه. نه خو یعنی امروز عید است. 300 والا 200 والا 500 والا. امروز عید است، خب بده یک عیدی ما بده. عیدی تو عیدی ما یک روز گفتیم که بیا عکس بگی. خیلی نه یک تسبیح بده. تسبیح نه. کلان هستی، ریش داری. ناجوانی نگه دیگه. سعی کن بگه قنداری یعنی تا دست دریش میزنه بازم. عزیز ارجمند، این یک دیگه از وطنداران ما است اینجا آمده کردیم. اندوال څنګه ساده شده په خیر جوړه شکر د خلرت په خپل څنګه شي جوړه برابرې نن اختر دی وو اختر دی مبارک نن استاد مبارک شي روزي تراوی نه کامل په خیر اوسې سکی ساده سکی دلته چدا دلته چې راغلی د خیر سره دمغه پلستر کاران شپلستر د کونړ څخه راغلی هم دلته کار کوم ما نه دلته تم مسافر مسافر یم ونو دا افغانستان خو ټول زموږ کور دی څه مسافر وایي زموږ د کور د سعید تاسو زموږ ورونه یاست خو موږ نه مقصد زره کله رقم بدل کړو تاسو زموږ ورونه زموږ ټول یو کور ده بس ولال د دې ځای افغانستان بچای مده زموږ مور او ته واده څه خیر څه سکه د دې سره ګرځي دا زمان دیوال د پیښولې ما د سره وزم سات بسره لنګ پیښولې موږ چې منظره وکړو چکر مکرو چیش لري ځان سره اترونه لري دا اترونه لرو د خیره تسبیح لرو د خیره بس سره کوم اترونه ته راسه وګورو اترونه رقم پکشي کې ضروره ته مخ ویل چې اترونه 50 نه شروع کیږي د لستر د زره پورې دغه قیمت دی کم دی زر ولا کم دی 1000 والا دا دی د چیش په نامه د سره کم دی یو خدا غاتر دی شه د چیش په نامه دی جبريل یو دا غاتر دی دا شی په څونه راکوي دا شی کاری سب دکو فرقی کما تر څغواړي ګلګلا فرق ګلګلا پروانه کې دا شی دا کم په 50 ما کوي چې سره بس یې در ډکم په شل در ډکه دې قرآن شریف ته پاره پروانه کې سره پر کاری سب ډکم پجیش دا ډکه په شل در ډکه قرباني آزاد بس یې سب وسو یار اختر دي کنه دا به په سودا کې ډیر برکت واسي دا وجه وازم واو څونه شایسته څونه باندې ګل سه